د قانون او پټرولیم وزارت په کابل کې د ټاپي پروژې اجرایي مشر او د ترکمنستان لا سفیر سره د دې وزارت د واکپال له لیدنې خبر ورکوي. دواړو لورو په دې لیدنه کې د ټاپي پروژې چارو د پیل د چټکتیا په اړه ټینګار کړی دی. د دې وزارت د اعلامیې له مخې شاه ابدین دلاور دغه پروژه د افغانستان او ښکېلو هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار یې کړی چې اسلامي امارت د دې اقتصادي پروژې پیل د پلي کېدو لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. هغه لیدنه کې د ټاپي پروژې په اړوندو مسایلو بحث او خبرې وشوې. همداراز د دواړو لورو لخوا د کارونو په چټکتیا ټینګار وشو. د قانون او پټرولیم محترم وزیر زیاته کړه ټاپي پروژه چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو داخلي هیوادونو لپاره یوه ستره اقتصادي او مهمه حیاتي پروژه ده. ټول افغان ولس او اسلامي امارت د دې پروژې تر شا ولاړ دی او په دې لاره کې به د هیڅ راز همکارۍ څخه ډډه ونه کړي. ورته وخت کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیالۍ په ایکسپاڼه کې لیکلي چې د کاسا زر پروژې چارې چې د قرغیزستان او تاجکستان برېښنا پاکستان ته د افغانستان له لارې لیږدوي په پام کې ده چې هیواد کې پیل شي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د کاسا زر پروژه د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او سوداګرۍ ودې ترڅنګ په کال کې لسګونه میلیونه ډالر له دې پروژې افغانستان ته د ترانزیت حق رسیږي. د وروستۍ کې نړیوال بانک هم په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د چارو پر بیا پیل ټینګار کړی دی. کاسا زر پروژې پاتې چارې تکمیلولو ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان برېښنا شرکت د دې ترڅنګ چې د دوی دغه نیک اقدام د ولس او د سیمې په کچه اړین بولي، د دې ترڅنګ د هغوی څخه مننه کوي ترڅو هغه ټولې پروژې چې وروسته تر فتحې نړیوال پانګوال او ډونران یې درلودله هغه ټولې پروژې یو په یو پیل کړي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د سیمه‌ایزو لویو پروژو د کار پیل د هیواد په ګټه بولي. راه اندازی پروژه های کلان اقتصادی چی ترانزیتی باشه چی راه انرژی و انتقال انرژی باشه میتواند بستر شغلی برای هزاران شهروند افغانستان را مهیا کند که در نتیجه شدت فقر در شرایط فعلی کاسته می شود و از طرف دیگر عواید دولت به گونه چشمگیری از این رهگذر افزایش پیدا کرده و دولت در راستای تأمین بودجه ملی خودکفا میگرده. مخکې له دې واکپال حکومت ویلي چې اوس مهال په هیواد کې د لویو اقتصادي پروژو پر سر د پانګونې ښې زمینې برابرې شوې دي.